کمسې کې ګل ساتي د ځنې په سر حال ساتي پیغلې د مونږ د ارمانونو څومره خیال ساتي او ورور یې سورکې ورکوي ځان ته پې مړې بخي خور یې لا اوس هم د ټوپک ځونډي سنبال ساتي مالیاره پرېږده بل نه کومه چې راشي او خپل کلام شریف کړي بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه مهرباني چې په دومره د میډیا والا خواسته چې د مخه لګه لایکو پوه شوې چې کم پراپر هغه دي مونږ انوایټ کړي دي میډیا والا هغې نه علاوه چې څومره کسان دي مهرباني وکړو خفګان د منځ کې نه وي ټول له چې کوم دی مکمل وي نو مهرباني وکړو چې د مخه لګه لایکو صحیح ده که نه ملیار صاحب ډیره مننه مهرباني چې په دومره ښکلي بنډاپ کې موږ د شمالیات مو کار وکړل او موږ دغه خبرې جوګه وګرځولو چې موږ دومره درانو مشرونو په منځ کې نوستای وکړلو. خاص کر مننه د صدر ثاقب افریدي، جنرال سیکرټري افتخار ورور، محمود افریدي، عالمگیر افریدي او راحیل افریدي او چیرمن مصطفی ورور ډیره مننه چې موږ د سټیج جوګه وګرځولو. وخت مونږ نه سم رودرمو به څو شیرونو به تر باندې صدر صاحب په اجازات باندې ویای چې مرګیلا یو به د سجوان د جبا مرګیلا یو به د سجوان د جبا کدلته نه ساتي پابند جبا مننه د زورورو خار د مړ بدی کی د زورورو خار د مړ بدی کی سترګې ډاندې ساته او بند جبا مننه د زورورو خار د مړ بدی کی سترګې ډاندې ساته او بند جبا توبه په دغه عمر کې ستا ورکوټ چې خوله دې و د جرنده ژبه توبه په دغه عمر کې ستا ورکوټ چې خوله دې و د جرنده ژبه ماشومتوب او ستا نخرې شیرینې خوله به دې ماشومتوب او ستا نخرې شیرینې خوله به دې ګول کړه او څرګنده ژبه مننه. څو شیرونه نور دي چې راشه مرهم مې په پرهر کېږده راشه مرهم مې په پرهر کېږده مطلب چې سر مې په ټټر کېږده زما د زړه په سر خنجر کېږده او خال دې د زنې په سنګر کېږده مننه. زما د زړه په سر خنجر کېږده خال دې د زنې په سنګر کېږده د بیلتانه زور دې زغملی نشم نور ټول غمونه مې په سر کېږده مننه. د سترګو جنګ یې درنه وګټلو مالیاره کېنه ورته سر کېږده مننه. د سترګو جنګ یې درنه وګټلو مالیاره کېنه ورته سر کېږده. مهرباني یو ملګری و په واټساپ یې رابطه کوله چې یو نظم و د مونږ په پلور پسې لیکلی و غوښتنه یې کوله هغه نه مخکې مې څو شعرونه ویل چې ته د اپرېدو د رنګ نه جوړه یې ټوله یې نشه د بنګ نه جوړه یې مننه. ته د اپرېدو د رنګ نه جوړه یې ټوله یې نشه د بنګ نه جوړه یې زار د شمالیار کنډو کپرو نه او خاورې د خیبر ګړنګ نه جوړه یې مننه. دا نظم مې لیکلی و په پلور پسې وی چې پرون زما ورکوټي ورور په کور کې را سره کېناستو بلا په سور کې راته یې وویل مالیاره وروره ماته کیسه مې د لالا وکنن ما ورته نه کړله خو تنګ یې کړمه ډېر را نږدې شولو تر څنګ یې کړمه خو لنډه دا چې مې کیسه شروع کړه ورته مې وویل یو شپه وه داسې او په پردي کور باندې چاپه وه داسې تور سړي ولاړ په ورکه څه وو زمونږ په کور کې یو ورورکه څه وو په دې کې ډزې شوې غوغا جوړه شوه خرخوا خوفناکه اندېښنه جوړه شوه زمونږ په کور باندې سواره وختل بل په لګتو مو په وره وختل میاشت د روجې وه د خرچا روجه وه وخت پېشمنۍ و د بابا روجه وه غږ په یو لور د هیچا نه رسېدو دوی سره زور د هیچا نه رسېدو سترګې بابا لره یې وتړلې څه په رښتیا لره یې وتړلې بس په دیکو روان یې کړلو بلها په ځان پورې حیران یې کړلو غږ په یو لور د هیچا نه رسېدو دوی سره زور د هیچا نه رسېدو سترګې بابا لره یې وتړلې
څه پر اختیار لره یې وتړلې بس په دیکو روان یې کړلو بلها په ځان پورې حیران یې کړلو ما ویل خیر دی زه واپس به راشي د یو ګنټې نه وي ناپس به راشي راغلو اخرم خو په دې جامو کې سروی په وینو سرو جامو کې تیزاب په وخت کې ونیم تن یې نه و ګوره پوستکی په بدن یې نه و دومره غربت و چې کفن یې نه و او باغیر زما دلته بل تن یې نه و بس ماماګان د خدای آباده لري دوی په ما ګران د خدای آباده لري هغوی دادا ته ګور کفن وکړلو هغوی دادا ته ګور کفن وکړلو ورور راته وژړل او ویې ویل مالیاره وروره چې ګناه یې څه وه ما اوښکې پاکې کړې جواب مې ورکړو بس د ورور جانه دا ګناه یې وه چې هغه به خپل محنت په سچ کولو بره په غره کې به یې کرچ کولو ډېره مننه توجه مې ولې